کله هم چې تاسو ته خارښ وشي تاسو هغې ته ام خارښ وایي خو ګورئ د ام خارښ نه مې ستاسو ګوتو ته لګېدلی وي یا ستاسو لاسونو مړوندونو ته لګېدلی وي یا ستاسو د ګوتو منځونو خپو او پتون ته لګېدلی وي او هغه خارښ د شپې ټایم کې دومره زیاتېږي چې تاسو خپل وجود په ګرېدو په هغې کې نښې جوړې کړي خو تاسو ته آرام نه میلاویږي او زیاتر دا د شپې ټایم کې خو تاسو دې ته ام خارښ وایي خو ګورئ د ام خارښ نه دا یو بیماري انسان ته لګېدلی وي نو دا کم قسم داسې بیماري ده او د دې علامات څه دي د دې نه موږ څنګه ځان بچ کړو او د دې ډېر سمپل علاج دی په کور کې نو د علاج دا ټول معلومات به تاسو له په دې ویډیو کې درکولی شي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ دې ته موږ په پښتو کې عام د خارښ بیماري وایي خو دې ته په میډیکل کې سکیبس ډیزیز ویلی شي چې دا د یو پیراسایټ د وجې لګي چې هغې ته سکارپوټ یا سکیبس پیراسایټ ویلی شي پیراسایټ په ګنده ځایونو کې زیاتر وي هغه انسان چاته چې دا بیماري شوي وي یعنې دا سکیبس ډیزیز چاته شوي د هغه په کپړو بستره وغیره کې دا پیراسایټ موجود وي نو تاسو به د هغه سره کنټیکټ نه کوئ د هغه ټاول کپړه به تاسو نه استعمالوئ نو د دې نه د بچ کېدو یو ذریعه دا هم کیدی شي دې په شروعات کې د علامات دي چې ستاسو په لاسو باندې به خارښ شروع شي د ګوتو په منځو باندې به خارښ شروع شي په مړوندونو به خارښ شروع شي ستاسو په پتون باندې به خارښ شروع شي ستاسو په وجود باندې به خارښ شروع شي خو دا وجود به ستاسو د ورمېږ نه لاندې وي دا چې چېرته شوي تاسو به د هغه سره کنټیکټ نه کوئ لاس په نه میلاوئ یا د هغه د کپړو ټاول وغیره سره به تاسو کنټیکټ نه کوئ او دا بیماري چې چاته وشي که چېرې تاسو د دې په ټایم باندې علاج ونه کړو نو ستاسو ټول خاندان ته دا بیماري لګېدی شي د دې سمپل علاج دا دی که چېرې تاسو ته وشي ستاسو کومه بستره ده هغه به تاسو په ګرمو اوبو سره ووینځئ یا به یو هفته هغه ګرم ير ته تاسو ورکړئ ستاسو کوم کپړه ټاول هغه به تاسو ټول په صرف په ګرمو اوبو سره ووینځئ دا خارښ د شپې ټایم کې ډېر زیات وي ځکه چې کوم دا سکیبس کارپوټس پیراسایټ دي دا د شپې ټایم کې ډېر زیات اکټیو کېږي او انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي د شپې ټایم کې او د هغه خوب بې ارامه کوي نو که چېرې دا بیماري تاسو ته شوي نو د ټول نه اول به تاسو خپله بستره په ګرمو اوبو سره ووینځئ یا به یو هفته هغه بستره تاسو میار ته ورکړئ د هغې نه بعد به تاسو سکاب لوشن سره هر سهار تاسو خپل وجود وینځئ کپړې به روزانه تاسو هر سهار چینج کوئ او بل دا چې تاسو به د دې لپاره رایجکس یعنې سټرازین هایدروکلوراید استعمال کړئ چې خارښ ډېر زیات وي خو دا د کنډیشن مطابق به تاسو استعمالوئ او تاسو ته به دا ډاکټر پرسکرایب کوي او که چېرې دا بیماري ډېره سخته شوې وي نو دې دپاره تاسو بیا انټي بایوټیک هم استعمالولی شي چې دا به د ډاکټر په پرسکرپشن باندې کېږي او د دې کنډیشن مطابق به کېدی شي زه په خپله مشوره باندې مختلف قسم میډیسن نه استعمالوي ځکه چې د دې فایدې په ځای به تاسو ته نقصان درکوي نو تاسو به د دې دپاره د خپل ډاکټر نه په دې باندې مشوره اخلئ که چېرې دا ویډیو انفارمیټ وي نو خپل فرینډ سره شیر کړئ د افشان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ